او سنت چې دی هغه بیا په دوه قسمه دي. یو سنت مؤکده دي او دویم چې دی هغه سنت زوائد دي، غیر مؤکده سنت. یعنی یو سنت مؤکده دي چې هغه سنت ته سنت روابط هم وای، او دویم چې دی هغه سنت غیر مؤکده چې هغه ته سنت زوائد هم وای او غیر روابط هم ورته وای. سنت مؤکده هغه سنت دی چې هغه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام همیشه والی کړی وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه همیشه د فاره کړی وي، مواظبت چې د هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام په باندې کړی وي، دوام نبی علیه الصلاۃ والسلام په باندې کړی وي. او سنت غیر مؤکده یا سنت زوائد یا سنت غیر روابط دا هغه سنت دی چې هغه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام همیشه والی نه وي کړی، دوام یې په باندې نه وي کړی. کړی وي خو کله کله یې کړی وي او کله یې پرېښی وي، نو دې ته سنت غیر مؤکده یا سنت زوائد یا سنت غیر روابط ویل کېږي. او سنت مؤکده چې دی هغه په شپه ورځ کې 12 رکعاته دي چې په هغه کې 6 رکعاته ماسپخین کېږي، 4 رکعاته د ماسپخین د مانځه نه مخته، 2 رکعاته چې د هغه بیا د ماسپخین د مانځه یعنې د فرضو نه وروسته، او 2 رکعاته چې د هغه بیا د ماښام د مانځه نه وروسته. نو دا 6 هغه او 2 دا شول، دا څو شول؟ دا 8 رکعاته شول، او 2 رکعاته بیا د ماسخوتن د فرضو نه وروسته، دا 10 رکعاته شول، او 2 رکعاته د سهار د فرضو نه مخته، دا 12 رکعاته سنت مؤکده یا سنت روابط دي. او د سنت غیر مؤکده او د سنت زوائد یا د غیر روابطو ایدی بیا صحت نشتا. خو ها دومره خبره ده چې 4 رکعاته د مازیګر د مانځه نه مخته سنت زوائد په دې کې ډیر اجر ده چې سړی وکړي، او د ماسخوتن د مانځه نه مخته هم 4 رکعاته چې د هغه را نقل شوي په احادیثو کې، په هغې کې هم ډیر اجر ده چې څوک یې وکړي. او کوي نه کوي څوک څه ګناه نشته. او په سنت مؤکده کې بیا که څوک یې ونه کوي په ترک د سنت مؤکده سره ملامتیا ده. او په دې 12 رکعاتونو کې د سنت مؤکده کې هم احادیثو کې ډیر اجر راغلی ده. عبارت یې غوږونه سئ. عن ام حبیبه رضی الله عنها روایت ده، قالت دی فرمایلی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی من هغه څوک صلی چې لمونځ وکولو فی یوم ولیلة په شپه او ورځ کې 12 رکعتا 12 رکعاته بنی له نو جوړ بشي د لپاره بیت یو کور فی الجنت په جنت کې. نو د لپاره په جنت کې چې د هغه یو مقام یو کور چې د هغه جوړ کړی شي. او دا کم دی دا 12 رکعاته 4 قبل الظهر 4 رکعاته د ماسپخین د مانځه نه مخته یعنی د فرض نه مخته، ورکعتین او 2 رکعاته بعدها ورسته د ماسپخین د فرض نه، ورکعتین او 2 رکعاته بعد المغرب ورسته د ماښام د فرض نه، د ماښام د مانځه نه ورسته، ورکعتین او 2 رکعاته بعد العشاء ورسته د ماسخوتن د فرض نه یعنی د ماسخوتن د مانځه نه ورسته، ورکعتین او 2 رکعاته قبل صلاة الفجر مخکې د ګهیځ مانځه نه یعنی د سهار د مانځه نه مخته 2 رکعاته، دا 12 رکعاته شول. دا سنت څه شی؟ سنت روابط یا سنت مؤکده دي چې دا څوک کوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې د دې لپاره به په جنت کې یو کور چې د هغه جوړ کړی شي.